په ډمتوب کې او په ډانسنګ کې په لومبي نمبر کې راغی. دا زبردست نوجوان دی. کشمیر باندې ظلم شروع دی، پاکستان خوشحاله دی. یاره شکر دی زه خو بچ یم. که په یمن باندې ظلم شروع شي نو بیا شام خوشحاله دی. یاره شکر دی زه خو بچ یم. که فلسطین باندې ظلم شروع وي بیا لبنان خوشحاله دی. شکر دی زه خو بچ یم. که په بل ملک باندې ظلم شروع وي، افغانستان باندې ظلم شروع وي، بیا ایران خوشحاله دی. شکر دی زه خو بچ یم. ولې موږ د مسلمان په درد باندې دردمن نشو؟ ولې موږ د مسلمان په غم باندې غمجن نشو؟ ولې زموږ زړه ته تکلیف نه رسیږي؟ وجه دا ده چې موږ درد د مصطفی علیه السلام پرېښی دی. د کوم در په برکت باندې چې مسلمانان د یو بل رونه ګرځېدلي او انما المؤمنون اخوة. دغه تفسیر ځکه ختم شو، دغه نقشه ځکه ختمه شوه زمونږه چې یاره موږ د حضور د در نه جدا شوي یو، موږ د حضور د دربار نه هغې نه مرور شوي یو. موږ د ډالرو دربار لیدلی دی، موږ د امریکې د واشنګټن دربار لیدلی دی، موږ د برطانیې دربار لیدلی دی. اوس زمونږ خیرات د هغه ځای نه میلاویږي نو موږ د مدینې منورې په خیرات باندې څه کوو؟ موږ ته به هلته نه خیرات بیا څنګه میلاویږي؟ د هغه ځای نه چې کوم خیر او برکت راغی هغه زموږ نه کټ شو. موږ د یو بل د وینو تږي شو، موږ خپلې خویندې هم خرڅو. نن عافیه صدیقه د محمد بن قاسم په انتظار ده. هغه محمد بن قاسم چې د عربستان نه راپورته شو په هندوستان یې حمله وکړه. د څه دپاره؟ صرف د یو اسلامي خور دپاره چې د راجا داهر په قید کې وه. د عربستان نه په کوم حالاتو کې راغی؟ عربستان کې فوج موجود نه و، مرکز کې فوج نه و. څه د طارق ابن زیاد په قیادت کې په سپین کې جنګېدل، څه د موسی بن نصیر په قیادت کې د کفر مقابلې ته ولاړو، او څه د قتیبه بن مسلم باهلي په قیادت کې د کاشغر او د ترکستان په میدانونو کې جنگېدل. په مرکز کې فوج نو هو محمد بن قاسم سره هغه طاقت او هغه وسله او فوج د ایمان موجود و، ایمانی جذبه موجوده وه. د 12,000 د فوج سره د 6 لاک فوج مقابلې ته را روان شو او راجا داهر له شکست ورکه او خپل اسلامي خورې آزاده کړله. نن بیا عافیه صدیقه وایي چې کله به محمد بن قاسم راځي، خو نن محمد بن قاسم راتلونکی نه دی. نن نوجوان په گیم کې موجود دی، هغې سره ټیم نشته دی چې یاره روټۍ وخوري. هغه په گیم کې سر ښکته کړی دی، هغه روټۍ ته نه دی اوزګار. ای عافیه صدیقه نن محمد بن قاسم دنیا ته راتلونکی نه دی. ته دغلته په آرام کښېنه. نن اسلام د غیرت درس نه ورکوي، نن اسلام د امن درس ورکوي. ته دې قربان شي خو چې زموږ امن خراب نه شي. نن هغه صلاح الدین ایوبي نشته چې مسجد وزیرخان نارې وایي یاره زما په دغه وجود باندې فلمونه دغه جوړیږي، دلته کې ډانسنګ کېږي، دلته شوټینګ کېږي، د ډرامو دپاره دغه ډمان راځي. څه شو صلاح الدین ایوبي چې هغه جنډه د اسلام پورته کړله او په بیت المقدس یې ولګوله. نن بیت المقدس هم نارې وهي. کوم ځای کې دی صلاح الدین ایوبي؟ خو ای بیت المقدسه، ای مسجد وزیرخان، نن صلاح الدین ایوبي نه پیدا کېږي. ولې نن نوجوان نسل چې دی هغه د کنجرتوب نه وزګار نه دی، هغه د ډمتوب نه وزګار نه دی، هغه په غوږونو کې دغه څیزونه ایښي دي، هغه اسلام نه خبردار نه دی. زما عزتمندو نن چې کله هغه دور ته سوچ وکړي او د حضور علیه السلام د دفاع دپاره توره وباسي چې خبرېږي چې محبوب ته تکلیف رسېدلی، توره وباسي او منډې وهي، خلک تماشه کوي. دا چرته روان دی؟ د 12 کالو نوجوان ماشوم چرته منډې وهي، چرته روانې وي؟ خبر شیم زما محبوب ته کفارو تکلیف ورکړی دی. زه به د هغه سړي نه سر قلم کمه چا چې زما محبوب دردمن کړی دی. چې کله راغی یو ګڼې ولیدله، په هغه ګڼه باندې ور داخل شو، تورې په لاس کې د محبوب علیه السلام تشریف فرما دی. ولې زبیر ډېر اوترې منډې وهي خیر دی؟ وی او محبوبه خبر شوی وم چې کافر تا ته تکلیف در رسولی دی، د هغې دپاره مې توره راغیستې ده او په میدان باندې ولاړ یم. محبوب علیه السلام ورته دعا وکړه. د ما عزتمندو هغه معاذ او معوذ ماشومان چې کله خبر شو چې ابو جهل زما محبوب ته کنځلې کوي، ګستاخي کوي، هغې په میدان بدر کې ودرېدل. نن نوجوان ته پته هم نشته دی.
نن نوجوان هغه دی چې بس د غټه چکه ولګوله. نن نوجوان هغه دی چې دی چې کوم دی نو په جوارۍ کې پهلا نمبر راغی، دی په ډمتوب کې او په ډانسنګ کې په ړومبي نمبر کې راغی. دا زبردست نوجوان دی. نن د صلاح الدین ایوبي جانشین دنیا ته نه راځي، نن د قتیبه بن مسلم باهلي جانشین نه راځي، نن د احمد شاه ابدالي جانشین نه راځي. زما عزتمندو، حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د حضور غلامی اختیار کړل، خپل کور یې پرېښودو. محبوب علیه السلام خاندان ته تعلیم ورکوي، د ایمان دعوت ورکوي، د اسلام دعوت ورکوي، او ورته فرمایي چې زید بوزئ، بس صرف دا کلمه ووایي، ان تشهدوا ان لا اله الا الله. تاسو دا کلمه ووایي، ان تشهدوا، دا تاسو گواهی ورکوي چې لا اله الا الله وانی خاتم انبیائه ورسوله. دیزی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې اونویلی چې انی رسول الله، دا گواهی ورکوي چې زه د الله رسول یم. نه، خاتم انبیائه ورسوله، تاسو دا گواهی ورکوي چې الله یو دی، واحد دی، لا شریک دی، او دا گواهی ورکوي چې زه خاتم د انبیاء یم ورسوله، او د رسولانو خاتم یم. خاتم انبیائه ورسوله. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نظر دی په دې دور باندې چې قادیانی راتلونکی دی، او قادیانی به ځان ته نبی وایي. هغه امت ته دا تعلیم پرېښودو چې ای زما امتیانو، کله چې په آخري دور کې مرزا قادیانی دنیا ته راغی او د نبوت دعوی وکړله، بس داغه د کذابیت دپاره، داغه د دجالیت دپاره، داغه د دروغجن کولو دپاره دا حدیث ځان ته یاد وساتئ چې ما فرمایلی دي، هغه ته جواب ورکئ. زما محبوب فرمایلی دي چې کله دغه شان یو خنزیر راغی، یو زندق راغی او د نبوت دعوی وکړله، نو زما محبوب هم د دې خنزیر دپاره دا اعلان کړی دی، 1400 کاله وړاندې کړی دی، زما د هدایت دپاره یې کړی دی چې هغه د زید رضی الله عنه خاندان ته تعلیم ورکوي، د اسلام دعوت ورکوي. نو دا قید پکې لګوي چې زه ګورې صرف رسول نه یم، وانی خاتم انبیائه ورسوله، زه د الله رب ذوالجلال د تمامو انبیاو آخري یم او د تمامو رسولانو آخري یم. زما پر راتلو باندې د ختم نبوت دروازه دا چې کوم دی نو په دغه سلسله کې ولګېدله، د ختم نبوت تاج زما په سر کې خودې شو. اوس زمانه بعد بلکې خنزیر راځي او دعوه کوي، نو خنزیر خو کېدی شي خو نبي چرم نشي کېدی. زما عزتمندو محبوب منګه ته دا تعلیم پرېښی دی. اوس به هم یو کس لګي او په دې پسې به روانېږي.